تاسو لیسانس شته؟ نه څه د دې وګو خرڅولو نه السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یې؟ ته کوم ځای؟ درګو کې درګو ولې مالې ګاډي ته په شا شا ګورې؟ نه ما کو څوک وږي مګي مړه زه کوم سره مې چې وږي مګي تاسو لیسانس شته؟ نه څه د دې وګو خرڅولو نه نو بیا څنګه وږي خرڅوي؟ زه بیمار یم ګولۍ مو ته دې وجه خرڅوم شاته ګولۍ مو ته شوګر مې بیمار یم بیمار یې؟ ها بیمار یې به کور به خط بېغمه ډډه والې وه که نه؟ نه که څوک هم نه کور کې واړه بچي نه دي بچي دي؟ او که څو بچي دي؟ 3 بچي مې ته ولې په یوازې ګټې؟ نو څه وکړم مزدوري کوم دې کې 100 روپۍ ګټې؟ نو دې که هم د کله 1500 کله 600 بیا پاتې کېږي دا خو بیا زه غلط سړي ته ودرېدم. ولې مونږ خو دې لپاره روتي یو چې زمونږ علاقه کې جومات مخې د کور جوړېږي چاندې له روتي یو. ښه دا نور خو مې سره سې ګپ لګو. صحیح ده نو ما یې کو څه وس مستې پکې رسي خو زه داسې خلکو نه چاند اخلم چې کم محنت مزدوري کوي هر چا نه اخلم. ښه نو څه وس ته پکې رسي در به کوی راځي مړه ته مخکې را ګاډی سیټ ته که ګاډی را روان دی ته لار کولو که نو بس اوس ته وایه چې څومره وستې کېږي بس راته وایه او که دې نه کېږي نو بس ځه. ما زه به 100 روپۍ درکړم 100 روپۍ خو چې 100 روپۍ تا ماله راکړی که نه نو ما ته اندازه داسې لګي چې تا نن پیسې ډېرې ګټې دي. ما دا پیسې نه ده دا که نه چې وړي او شوګر بیمار یم واړه بیمار یم زور پخکه درې که نه د دې وجه ما ته پکې څه پاتې کېږي نه دغه شوګر بیمار یم یعنې چې ما ډېرې ورکړې جومات کې تا چې دا اوس که مې راکړې دا هم ډېرې زیاتې دي دا هم ډېرې زیاتې دي. ته به دې کې 15 زره ګټلې که نه بیا به ښه وه چېرته بګې نه دي ګټلې؟ نه مې ګټلې لکه تا چې د وګو دا کار شروع کړی دا هغې وخت نه وایه تر د دې وخته پورې تاړو چېرته ګټلې نه دي؟ زما کال 10 کاله کېږي زه په ګټ کې پروت یم صحیح شو د وګو پرون دا زما شروع کړي پرون لاړم پرون شاته نن لاړم ډېکا مې راوړې وه او نن مې پاخه کړې د بیمارۍ نه پس لومبۍ ورځ ډېره شروع دی لومبۍ ورځ او چې زه ته دا وکړم په دې لومبۍ ورځ کې کور ته ځي الله پاک دله 500 روپۍ مزدوري درکړي بیا به څنګه وي؟ بس چې راغی بس دواګانې ورته کوم یقین دې شته په الله باندې چې موږ سوال وکړو نو الله پاک به یې قبول کړي؟ بس یې دی که نه یقین دې شته اوچت کلاس یا خدای پاکه چې دا ملګري ماښام کور ته ځي چې دله دې کم از کم 500 روپۍ مزدوري ورکړي. امین امین اوس چې ته کور ته ځې که نه صحیح ده تا له به د ماښامه پورې چې 500 روپۍ ستا په جیب کې نه وي پرتې صحیح ده نو بیا به د هغې ټایم خبرې ښه صحیح ده که نه ټیک شو او په دې 100 روپیو خفه نه یې که نه 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 نو وردا د اوس هم وایم ګورئ که زړه دې پې نه یې نو به دا واپس واله نه یم خفه رضا مې درکړې ښه په خوشحالۍ دې راکړې نو چې تا په خوشحالۍ راکړې دا د الله پاک په کور کې راکړې که نه الله پاک د کور دپاره دې راکړې او تا د الله پاک نه سوال وکړو د 500 روپیو نو تا له الله پاک هغه 500 روپۍ ورکړې. دا غم د تصویرونه به مې ګورې زه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی خیر دی لیسنس راکړه. رسی جی ته څه کار کوې؟ بس کباړ ټولو ما کباړ لیسنس را امجد بھائی پیژنې مې آپ جی آپ څنګه مې پیژنې؟ بس تا ویډیوګانې ګورم ښه کیداري لکه موبایل دې سره شته ډېر زیات دې د خولو ځان ډک کړی دی نو بس څه وکړو بل څه کار ولې نه کوې لکه سان غونته کار کوه بس الیاس مې واده دې وجې خو دا کباړ پسې ووتم دیاړي کولې نه شم که نه دړ کوي ها او موبایل دې بس وغشتې موبایل خو مې ډېر مخکې اخیستی په قرضو باندې په 100,000 په ډېر په لانجو کلنجو باندې واده دې کړی دی که نه؟ جی واده هم دې کړی دی؟
څو بچي دي دانش څلور میاشتې شوې اوس واستې واده کړی دی خدای یو کار وکړه پیژنې خو مې سم پیژنې د ایسي ته لغون ځان له طبیعت ښه که بیا به ځې راځه کښېنه دروازه کولو که راځه راځه چې ایسي راته ولګوم چې طبیعت یې ښه شي ظالمه ځان دې د ګرمۍ نه مړ کړو په دې دومره ډېرو پیسو به ته څه کوې بس اوس ماسپښین نه بس راووتم ماسپښین نه بس راووتې هوا درځي نه ته چې دومره پیسې وګټې لکه ځان نه بیا علي ما دومره خولي وباسلي دي چې ځان دې بټول لون کړی دی که نه نو په دې پیسو ته بیا څه کوې بس موړ له ورکو ځان د والي سره او کور ودانې له دې نه ورکې نوې واده دې کړی ورکو که دي خرچه مرچه پې کوه که نه بیا به څنګه شوم خاوند مې دی جی 100 روپۍ ګټې دی کې دره دی یاره ما هفته شپه روزم دی لکه سهار نه چې روزم نو زر هم پکې شو ښه سوه اته سوه ښه او لس ته بس مات شوې دا په موټر سایکل باندې مې 300 درس دې خوړلی دې دوه اپریشن وکړل بس لړکۍ ده ښه مړه به زه ته یو خبر وکړم په شارټ کټ کې بس تا ته خو پته راشم چې چا تودرېږي بیا خو داسې نه دي او ته خو مې پېژنې مو 100 روپۍ له درکړم چې به د خولو ډکې چې زوی مله داسې کار وکړه نن به کې جوړې وکړه هېڅ هم نه منه زمونږ وس کېږي الحمدلله بس خپله مزدوري کوو ها ما چې د کمې رړه نوښ کې نو پایي څه وکړم بس تا خوښه ده که راکې او که چا بل غریب له ورکې ته ډېر غریب یې که نه بل لی ورکړم ته ووایه بس موږ هم غریبانان یو نور هم ډېر غریبانان دي نور هم ډېر غریبانه دي نیمې به یې کم نه باندې نیمې کې دا درې خوښه ده بلکل چوټي خو به کې که نه به دلته نه واپس کېږم بهرې که نو کور کې چې تا ته د وړو مور دی وایه واړه خو دې لا نشته خو زه به د وړو مور خو به دي که نه نو چې تا ته اوس هغه وایه چې ته څه که دومره وخته راغلې ته به یې ته څه وایې نن سې ورور مې میلاو شو را سره او 2 ورځې دیاړي هغه راکړه آیا واسه منم دې لکه تا ته پته ده چې شي ډېر دي 2 ورځو دی لکه د یوې ورځې نه زیات دی داسې کار به کوو د 2 ورځو نه د 15 ورځو دیاړي دا 15 روپۍ ستا شوې د دمې او دا زموږ دغه خور چې کومه ته وایي چې ما اوس واده کړی دی نو هغه چې ته ورځې نو په کار دی چې هغه وایي چې دا رو مې راغلی نو دا مې څنګه شوم ورور نو دغه خورې څه پکې خامخا کوو دا 2000 روپۍ زما دغه خور شوې دا بهي ته حواله کوي هغه ورور دی وایي چې دا به زما خور ته حواله کوي صحیح ده لاړ چې جوډي وکړه دغه نیمې پیسې ستا پاتې شوې ما سره دا به ستا طرف به بل چاله ورکوم ثواب به تا ته رسي Mm-hmm.